تازه خبره د جوزجان ولایت د جګړې وروستی حال طالبان وایي جوزجان ولایت مو نیولی دی. د دې ترڅنګ حکومت د جوزجان ولایت په اړه څه ویلي دي نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. طالبان وایي د جوزجان مرکز شبرغان ښار یې نیولی دی. طالبانو د شنبې په ورځ ادعا کړې چې د شمالي ولایت جوزجان مرکز شبرغان ښار یې نیولی دی. طالبانو تر دې وړاندې د دغه ولایت پر اطراف جګړه پیل کړې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ سهار پر ټویټر د طالبانو لخوا د شبرغان ښار د نیولو خبر ورکړی دی. مجاهد لیکلي د جوزجان ستراتیژیک ولایت مرکز شبرغان هم مجاهدینو لاسته ولوېده. هغه زیاته کړې چې د ولایت مقام او امنیه قومندانۍ په ګډون د دغه ولایت ادارې د طالبانو په کنټرول کې دي. په شمال کې آزاد خبریال محمد یونس نعیمي دویچه ویلې ته د طالبانو لخوا د شبرغان ښار د نیولو خبره تایید کړه. هغه وویل په شبرغان ښار کې اوس طالبان دي او طالبانو د جوزجان د محبس مات کړی او ټول بندیان ورڅخه وتلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې داسې ویډیوګانې خپره شوي چې طالبان د شبرغان ښار په مرکز کې لیدل کیږي. بلخوا حکومت وایي د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د تورستانو له شتون څخه پاک کړ. نن سهار دفاعي او امنیتي او کمانډو ځانګړو ځواکونو او ولسي وګړو د هوایي قواو په ملاتړ د جوزجان ولایت مرکز کې ترهګر طالبان باندې تصفیوي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې ترهګرو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې سره د ولایت مرکز هم له شتونه د طالبانو پاک شوی دی. ولخوا ملي دفاع وزارت وایي په تېرو ساعتونو کې 315 طالبان وژلي دي او 210 نور یې ټپیان کړي دي. دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونه او نښتو کې 315 طالبان ووژل شول او 210 نور ټپیان شول. همداراز د دښمنۍ او اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.